په پاکستان کې د افغانانو نیولو ته د جنرال خوشحال سادات شدید غبرګون. درنو لیدونکو ستړي مشئ. جنرال خوشحال سادات په پاکستان کې د افغان کډوالو نیولو ته په غبرګون کې ډیروي چې پاکستان اورته نور تیل سیوا کوي او پر دې کړنو نشي کولای چې کابل تر فشار لاندې راولي. له تیرو څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې د پاکستاني پولیسو لخوا پر افغانانو پسې کور پر کور لټون روان دی چې د پولیسو لخوا لزګونه افغانان نیول شوي هم دي. د راپورونو له مخې په نیول شوو کسانو کې قانوني اوسیدونکي افغانان هم شته. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو ټولنې مشران وایي شاوخوا 80 افغان کډوال تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته لیږدول شوي دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې ټول څومره افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. خوشحال سادات پر خپل ایکس پاڼه په اسلام آباد کې د افغانانو په اړه د پولیسو وروستیو کړنو ته په غبرګون کې لیکلي دوی اندي چې د افغانانو زورول آن له قانوني اسنادو سره هم او هوایي بریدونه به پر کابل فشار راوړي. دوی دا حقیقت هیر کړی چې اسلامي امارت یې پروا نه لري. د دوی په 10 کلونو کې 100,000 جنګیالي وژل شوي او اوس د پاکستان پر وړاندې تر ټولو ځواکمن کارډ لري. دا به اورته نور تیل سیوا کړي. د سادات د کارډ اشاره پاکستاني طالبانو ته ده چې ویل کیږي اوس د اسلامي امارت په لاس کې دي. یاد دی وی چې جنرال خوشحال سادات څو ورځې وړاندې د افغانستان انټرنیشنل په ایکس سپیس کې د پاکستاني طالبانو په اړه ویلي وو چې تر پخوا لا ځواکمن شوي او پاکستان د کابو کولو توان نه لري. د نوموړي په وینا پاکستاني طالبان د پاکستان د پوځ لپاره په یو لوی ګواښ بدل شوي دي. درنو لیدونکو له مالتي